ډاکټر عبدالکریم ذاکر نایک که غواړئ چې د دې ستر عالم او داعي د ژوند زده کړو فعالیتونو او اسلام ته له کړو خدمتونو خبر شئ نو د افغان دعوت چینل سبسکرایب ویډیو تر پایه وګورئ او شیر یې کړئ. نوم یې ډاکټر عبدالکریم ذاکر نایک دی. دی په کال 1965 میلادي کې د هند په ممبئی ښار کې زیږېدلی دی چې اوس مهال 50 کاله عمر لري. نوموړی یو نړیوال عالم، داعي او مبلغ دی چې د پیس ټي وي او اسلامیک ریسرچ فاونډیشن بنسټګر او مشر دی. نوموړي په یوه بېساري اقدام کې د نړۍ ټول نړیوال علما او داعیان راټول او د اسلام رښتینی انځور د وړاندې کولو او دفاع لپاره منسجم او چمتو کړل. نوموړی یو زوی او 3 لورګانې لري. ډاکټر نایک یو MBBS یا ډاکټر دی چې د طبابت او جراحي د برخې اسناد یې د مهاراشټرا ایالت له پوهنتون نه اخیستي دي. د دې ترڅنګ د ادیانو په مقارنه کې تخصص لري او ورسره یې د قرآن او حدیث درسونه هم ویلي. نوموړی په دعوت کې د شیخ احمد دیدات شاګرد دی. توماس بلام هانسن وایي د نړۍ خلک د نایک د قرآن، احادیثو او د نورو ادیانو د مأخذونو د مرجع ذکر کولو ته ګوته په غاښ دي. The glorious Quran is the last and final revelation of Allah subhanahu wa ta'ala. ډاکټر ذاکر نایک په کال 1991 میلادي کې د اسلامیک ریسرچ فاونډیشن یعنی د اسلامي څیړنو بنسټ اداره جوړه کړه چې وروسته یې بیا د پیس ټي وي تلویزیون، انټرنیشنل اسلامیک سکول او یونایټډ اسلامیک AID ادارو بنسټ ډبره هم کېښوده. نوموړي په مختلفو هیوادونو کې په مختلفو موضوعاتو بیانونه ورکړي چې د ټولو بیاناتو شمیر یې 4,000 ته رسیږي. هغه تقریبا تر 100 ډیر کتابونه په مختلفو موضوعګانو کې لیکلي دي. نوموړي د نړۍ له ګوټ ګوټ نه اسلامي دعوتګران راټول او د پیس ټي وي چینل یې ورته خدمت کې ورکړ ترڅو د اسلام دین تر خلکو ورسوي. هغه سره د امریکا، افریقا، استرالیا، بنگلادیش، جرمني او داسې نورو هیوادونو مسلمانو مبلغینو په دې دعوت کې رغنده ونډه واخیسته. نوموړي د نړۍ په مشهورو هیوادونو کې په لکونو خلکو ته بیانیې ورکړي چې یو له هغې څخه په انګلستان کې د اکسفورډ پوهنتون محصلینو ته وه چې محصلینو ته یې ډېر قناعت کوونکي ځوابونه ورکړه. د هغه د 2001 څخه تر 2002 کال د دعوت په پایله کې یوازې 4,000 امریکایانو اسلام راوړی. نوموړي د نړۍ په ګوټ ګوټ کې په لکونو خلک مسلمانان کړي. په کال 2009 میلادي کې په هند کې د 100 څخه 82 تاثیر لرونکی شخص ونومول شو. هغه د 500 تاثیر لرونکو مسلمانانو کتاب په لیست کې هم شتون لري. په 2014 کې د اسلامي نړۍ د کال غوره شخصیت لقب ورکړل شو. په 2015 کې ملک فیصل ستر میډال هم ترلاسه کړ او د مالیزیا هیواد لخوا ورته هم ستر دولتي میډال ورکړل شو او داسې نور ډېرې واردونه ورکړل شوي دي. د ډاکټر نایک مشهوره مناظرې په کال 2002 کې د امریکا په شیکاګو کې د ویلیام کمبل سره د قرآن او انجیل تر عنوان لاندې مناظره وه. په کال 2006 کې د هندوانو مذهبي مشر روی شنکر سره خدای په اسلام او هندویزم کې موضوع باندې مناظره وکړه. په 2011 کې په اکسفورډ یونین کې مناظره وکړه او داسې نور ډېرې مناظرې شته چې په پایله کې بې شمېره خلکو ایمان راوړی. Sister, do you believe that there is one God? Yes. هغه د خپل 30 کلن دعوت په جریان کې د ادیانو د مقارنې ترڅنګ په تفسیر، احادیثو او فقه کې هم زده کړې کړي او پراخه مطالعه لري. څرنګه چې حق پرست علما د اسلام په تاریخ کې د ډول ډول بندیزونو سره مخ شوي، نو ډاکټر ذاکر نایک هم ورسره مخ شو چې په کال 2012 کې د هند حکومت تلویزیون وتړلو
او ورپسې ورته نورې ادارې او بیا یې د نیولو امر ورکړ. خو ډاکټر ذاکر نایک ته سعودي، قطر، اندونیزیا او مالیزیا هیوادونو خپله غاړه خلاصه کړه او سعودي ورته تابعیت هم ورکړ. نوموړی اوس په مالیزیا کې اوسیږي. څرنګه چې د هند هیواد اکثره مسلمانان په بدعاتو، خرافاتو او شرکیاتو کې اخته وو، نو نایک په خپل دعوت کې په دې شیانو رد هم هیر نه کړ او خلک یې توحید ته رابلل او د ډیرو باطل پرستو تجارت یې ورخراب کړ. د شرم خبره خو دا وه چې ځینو نامنهاده مسلمانانو هم د هند حکومت څخه د هغه د هند څخه د وتلو غوښتونکي شوه. په نړیواله کچه د ډاکټر ذاکر نایک د مشهورېدو لاملونه: ډاکټر ذاکر نایک په عام ډول د اسلام او عصري علوم، اسلام او عیسویت، اسلام او سیکولریزم، اسلام او هندویزم، اسلامي دعوت او د اسلام په اړه ناسم پوهاوي او داسې نورو موضوعاتو په اړه ویناوې کړي. خو د ده د مشهورېدو یوه ستره وجه د قرآن او انجیل د ساینس په رڼا کې تر سرلیک لاندې مناظره کې د لویدیځې نړۍ ستر بېلارې ډاکټر ویلیم کیمبل ته غږ ماتونکی ځواب ورکول و. نوموړي امریکایي ډاکټر په قرآن کې 20 ساینسي تېروتنې تر سرلیک لاندې یو کتاب لیکلی و چې ګواکې د قرآن لیکوال 20 ځایونو کې تېروتی دی. دا مناظره د اپریل په لومړۍ نیټه په کال 2000 کې د شیکاګو په ښار کې جوړه شوې وه چې زرګونه خلکو پکې ګډون درلود. ډاکټر ذاکر نایک د ویلیم کیمبل ټولې هغه 20 نیوکې چې په قرآن یې کړې وې د ساینس په رڼا کې ځواب او رد کړلې، او په انجیل یې د 100 نه زیاتې علمي او ساینسي نیوکې وکړلې چې عیسوي او مسلمان حاضر مناظره لیدونکي له یوې حیرانوونکې صحنې سره مخ شول، او هغه دا و چې د عیسویت په نړۍ کې تر ټولو مشهور ترین لاهوتي عالم ډاکټر ویلیم کیمبل داسې اقرار وکړ. زه هیڅ داسې قناعت بخشه ځوابونه د ډاکټر ذاکر نایک نیوکو ته نه لرم. دا هغه څه ول چې عیسویانو یې هم تمه نه درلوده چې له داسې شرموونکې ماتې سره به مخ شي. سربیره پر دې چې ویلیم کیمبل تر ټولو مشهور ترین عیسوي عالم و او د دې کتاب چې 20 نیوکې په اسلام تر نامه لاندې و بې اعتباره او بې ځایه وګڼل شو. دا هر څه خبرې نه دي بلکې د تاریخ په زرینو کرښو کې ثبت شوې صحنې دي. د ښاغلي ډاکټر نایک د کتابونو له مجموعې څو مشهور کتابونه دا دي: قرآن او ماډرن ساینس، په لوی دینونو کې د خدای مفهوم، اسلام او تروریزم، په اسلام کې د ښځو حقونه، آیا قرآن د خدای جل جلاله کلام دی، او د نامسلمانو له لوري ډیرو عامو پوښتنو ته ځوابونه ویلي.